دا بعضې نوجوانان چې وده کېږي او د شپې میکونه په غوږ کې کېږدي د سترګو زنا شروع کړي که نه فلمونه او ډرامې او ګانې اوري که نه دا د غوږونو زنا شروع ده او د سترګو زنا هم شروع ده که دې حالت کې دله مرګ راشي خوب چې دی دا خو نیم مرګ دی ښه صحابي راغی نبی علیه السلام ته فرمایي جنت کې به خوبي وده کېږو به نبی علیه السلام ویل نه ښه النوم اخو الموت وی دا خوب چې دی دا د مرګ ورور دی او په جنت کې مرګ نشته نو خوب بم دی نو دا خوب خو نیم مرګ دی مونږ چې دعا کوو څه وایو سحر چې پاسو څه وایو ماسخوتن چې وده کېږو څه وایو اللهم بسمک اموتو و احیا یا الله ستا په نوم به مرم او ستا په نوم به ژوندی دا مرګ دی مرګ سحر چې پاسو څه وایو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور ربا ټول تعریفونه هغه ذات لره دي چې مالی ژوند راکو وروستو د مرګ نه دا مرګ دی مرګ او نوجوانانو په غوږونو کې میکونه پراته یو دي پکې وده شي دا کو ته داسې وده پاتې شي دا خو نیم مرګ دی مرګ دا که ته داسې وده پاتې شي او سار له پانس چې په دغه ټیم کې ستا له مرګ راشي چې کپله بځي کم حالت بدی د سترګو په زنا کې مبتلی د غوږونو په زنا کې مبتلی غوږونه او سترګو د دواړه زنا شو او ړو سره هم زنا ده د زړه زنا پیژنې نبی علیه السلام صحابو ته وی د زړه زنا چې دا خیالات چې ته پړه کې د زنا خیالات کوي نو چې اوري نوړه کې به خیالات نه کوي چې اینې نوړه کې به خیالات نه کوي نو د زړه زینام شوري او د سترګم شوري او د غوږونم شوري او دغه ټیم کې دې ځوان له مرګ راشي کاش چې د دې ځوان په سنت طریقه ملاس وي او د ده په ژبه باندې درود شریف جاري وي یا د ده په ژبه د الله نوم جاري وي او دی په دې ټیم کې اوده شول چې دی په دې ټیم کې اوده کېدی څنګه به ښه وه څنګه به ښکلی وخت و چې داسې دنیا کې داسې وخت هم تیر شوی چې د الله په نوم به اوده کېدل او د الله په نوم به راویښېدل دا ډېره لویه ګناه د زنا الله دې چې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله دې چې زموږ د ټولو حفاظت وکړي ډېره لویه ګناه ده متعدي ګناه ده چې کله سړی زنا شروع کړي نو د ده نه ایمان ووځي چې زنا شروع کی ایمان تی نه اوزي کان علیه کالظل د ایمان پې داسې ولاړي د سایبان په شان لکه د سړي د پاسه چترۍ وي یا داسې چوکاټي په سړي داسې سورې کړی سوري په شان دا ایمان په ده باندې داسې ولاړي چې کله دا سړی زنا کوي دا تی نه اوزي فاذا انقطع چې کله دی دا بدعملي ختمه کړي او دا زنا دا عمل ختم کی نو رجع الیه الایمان نو ایمان ورته راشي دومره لویه ګناه ده نبی علیه السلام فرمای لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن چې کوم سړی زنا کوي په دغه ټیم کې دی مؤمن نه دی په دغه ټیم کې دی مؤمن خدای دې په دغه حالت کې چاله مرګ نه راولي چې څه حال وي او نبی علیہ السلام صحابو تو فرمایل ګوره وی د سترګو زنا نظر دی د غوږونو زنا د زنا خبري اوریدل دي د لاسونو زنا نیول دي چې ته غیر محرم زنانه د مټ نه ونیسي او د خپو زنا چې دا هغه تلل دي تاسو ته علم نه دی